ترافیکي لارښود. ګرانو لیدونکو، که مخ چې د بار موټر یې په جوایسیر کې دته د بار اندازه مشخصه سوې ده، څو ټنه دی، څونه بار باید ور واچي، یعنې د هغې اجازه ورکول سوې ده د هغه زیات موټر ته بار اچول. دا کار غیر قانوني کار دی. پولیس هغه جرمانه کوي، هغه تهدیدوي، د هغه لیسنس ځنې اخلي، د هغه موټر دري، یعنې هغه اندازه بار چې دته په جوایسیر کې اجازه شته، 15 ټنې، 7 ټنې، 10 ټنه دی، 10 دی، 20 دی، دغه بار باید په چوکاټ د باډۍ کې، یعنې باید د باډۍ څخه د باندې وتلی نه وي، پر یوه خوا تیر، پر بله خوا تیر، مخ ته تیر، نو دا به په داخل د باډۍ کې نه به پر یوه بغل یې، نه به پر بل بغل یې، نه به خلکو ته مزاحمت یې. خو ځینې شرکتونه د دې څخه مستثنا دي. هغه د دولت سره پروتوکول لري، هغو ته خپله اجازه نامه ورکول سوي چې د هغه ګاډر مثلا تر موټر تیر دی، یا یې سیخ تر موټر تیر دی، هغه به 40 په 40 کې مخ ته، چیر چې سیخ تیر دی، چیر چې ګاډر تیر دی، دا به پر هغه باندې زړی، او شاته به سور ټوکر زړی، هغه به 40 په 40 کې چې نور ټرافیک په دې پوه سي چې هغه بار تر دغه ځای پورې را رسېدلی دی. نور به نو نه د موټروان مخ بندي، نه بیا لاره بندي، دغه باید هنداره ولیدل سي، لمبر پلیټ او څراغونه روښانه، نو به لابد بار هېڅ وخت قانون دې ته اجازه نه ورکوي چې داسې کارونه دې وسي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.